د دې نه بعد الله رب العزت په دې روان آیت کې ډېرې ډلې ذکر کړي دي. مقصد دا دی چې اعتبار هغه قومونو له اجناسو له نومونو او جنډو له نه دی، اعتبار هغه عقیدې له دی، هغه منهج له دی. ان الذین آمنوا یقینا هغه خلق چې ایمان یې راوړی دی، والذین هادوا او هغه خلق چې یهودیان دي، والنصارى او عیسایان دي، والصابئین او صابیان، من آمن بالله واليوم الآخر چا چې ایمان راوړو د دوی نه په الله او په ورځ د آخرت، وعمل صالحا وعمل وکړو نیک، فلهم اجرهم عند ربهم نو د دوی دپاره اجر د دوی دی په نزد د رب د دوی، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون او نه به یې سیره په دوی او نه به دوی غمجنه کیږي. اعتبار څه له دی؟ عقیدې له او عمل له. من آمن بالله واليوم الآخر مخکې څه دي؟ وعمل صالح. نو دا خبره تاسو هم یاده کړئ، اعتبار هغه جنډو منډو له نه دی چې ته زنده‌باد او مرداباد کې او بس زمونږ دا تنظیم بس مونږ جنتیان یو، مونږ سره د جنت ټیکټ دی، مونږ کامیاب یو، نو ټوله دنیا کافره ده او جهنمیان دي. راشه خپله عقیده وګوره، خپل عمل وګوره، پته به درته ولګي چې ته کامیاب یې که ناکام یې. ها یو ناشنا فایده ته ذکر کم. د دې آیت نه بعد بیا د دوی خبره ذکر کیږي او د دې آیت نه مخکې هم د دوی تذکیره وه. په منځ کې دا آیت ولې راغی؟ د دې یو وجه هغه ده، دلته الله وایي چې چا ایمان راوړو او نیک عمل وکړو الله به له اجر ورکوي، په دوی به یره نه وي. په دې منځ کې ول الله بیا دعوت ورکوي، تاسو خو هر څه کړي دي، ستاسو مشرانو هم ډېر څه کړي دي، خو د توبې دروازه اوس هم کولاو د راشي. منځ کې ورته دعوت ورکوي، داسې مهربانه باچا دی چې زه څه چې شوي دي هغه شوي، خو راشئ صحیح ایمان راوړئ، نیک عمل شروع کړئ، زه به دله اجر درکړم. دغه شان انجام د یهودو ذکر شو چې په دوی غضب دی، په دوی ذلت، په دوی رسوایی. نو اوس دلته انجام د نیک عملو خلکو پکې په منځ کې ذکر شو چې ګوره نیک عملو ته الله اجر ورکوي. مؤمنان اول ولې ذکر کړو؟ ځکه چې دغه د کار خلک دي، اصل خبره د دوی ده. یهودیان هادو، یهودیانو ته یهودیان په دې وایي، بعض علما وایي دا د تهود نه اخیستی شوی دی، التهود، او دا په عربۍ کې توبې ته وایي. او دوی راغلي په موسی علیه السلام پسې و، کله چې دا سخي بندګي وکړه بیا په الله پسې لاړو، وایي انا هدنا الیک، موږ توبه وباسو الله ته. نو بس د دوی نوم کېښودی شو څه؟ یهود. چا ویلي دي د یعقوب علیه السلام مشر زوی یهوذا نوم و، یهوذا په دال باندې، دال باندې نه، نو د دوی نسبت هغه ته کېږي. بعض علما وایي لأنهم یتهودون، وی کله چې دوی د خپل کتاب وایي تورات، نو دوی حرکت کوي، خوځېږي را خوځېږي. دا چلتې زمونږ د عجمو مې زده کړی دی، عربو نه عجمو. عربو کې دا طریقه ډېره چېرته شاذ و نادر چا کې به وي، زمونږ دا چلیږي ته به چې یا الله چې ګوره څه کوي. او دې سره عادت دي دې قصو سره د عجب، خصوصا زمونږ د طرف ته صوفیانو ته وګوره ټوبونه موبونه چې وي دا خوځېدم دقه ځینې اخیستی شي. اوس قرآن ویلی کېږي وضربت علیهم الذلة والمسکنه، دې سره خو زړه ته سکون راځي بدمه. وضربت علیهم الذلة والمسکنه، مزه م نه کوي مړه. ته داسې کتاب وایي چې هغه په بدن باندې په زړه باندې سکون راوړي. نو ځکه علما وایي دا خوځېده مکروه دي د قرآن په تلاوت کې، ځکه دا طریقه د یهودو ده. یو ویډیو چلیږي، تاسو به کیدای شي لیدلي مي، او سرچ یې کوي، د کار دا شي نه پکې ګورئ په نیټ کې، سرچ کوي د یهودو د عبادت طریقه، چا ترې دننه ویډیو کړې ده.
او هر یو ځان له دیوال ته ولاړي او کتاب یې مخې ته ایښودی او هغه وړونته کې ټوپۍ داسې په دې پرتې تور ټول دا چل کوي دیوال ته ولاړ او دغه چلونه کوي ویې ګورئ نو دوی ته یهود د دې د لاسه وایي النصارا عیسایانو ته نصارا ویلی کېږي ولې ځکه چې دوی یو کلي کې اوسېدو چې د هغې نوم و ناصره او بعض علما وایي چې کله دوی ته دغه وویل عیسی علیه السلام من انصاري الی الله څوک به زما مرسته وکړي په لار د الله کې نو دوی ورته ووایي نحن انصار الله موږ به مرسته وکړو د هغې د لاسه دوی به دا نوم کېښودی شو نصارا صابئین دې کې د علماو ډېر اقوال دي چې د صابئین څوک وي دا وي انجیل والا زبور والا خو دا خبره کمزوري ده څوک وي دا د ستورو بندګي به یې کوله څوک وي د ملایکو بندګي به یې کوله څوک وي مجوسو دې کې نږدې قول دا دی چې دا صابیان هغه خلک وو چې د دوی یو مذهب هم نه ولې موږ وایو چې نږدې دا ده ځکه چې کله به په دې مکه کې چا اسلام قبول کړو نو مشرکانو به ورته څه وي صابي وایي ده مذهبونه پرېښودي او دا نن سبا زموږ په دور کې م وایي چې حق قبول که قرآن او حدیث قبول که وایي ده نه څه جوړ شو بې مذهبه ده وایي مذهبونه ټول پرېښودي د مکې مشرکانو به صابي وي ایره وایي ده مذهبونه ټول پرېښودي الله وایي دې نومونو له اعتبار نشتی راشئ میدان ته عقیدې ته وګورئ عمل ته وګورئ کامیابي په دغې باندې ده او تاوان هم په دغې ده وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کله چې موږ اخیستې وعده ستاسو نه ورفعنا فوقكم الطور او چت کړی و موږ ستاسو د پاسه تور غر الله اکبر موسی علیه السلام له الله کتاب ورکو لاړ دوی ته ووایي دا کتاب د الله دوی موږ یې نه منو الله رب العزت دا تور غر په دوی باندې راوچت کو کانه ظل سوره عراف کې به راشي د وریځې په شان د چترۍ په شان به له پاسه دقې راولاړ وایي منې که نه یې منې دوی په سجدو کې پرېوتو وایي موږ ومنو تور التور په عربۍ کې هر هغه غر ته وایي چې شینوالی پکې چې شینوالی پکې نه هغه د تور نه وایي سبحان الله دې ته سوچ وکړئ فایده الله غر راوچت کو د هغوی په سر د پاسه د دې خبرې د بیانولو دپاره چې دا خبره وړه نه ده ګورئ د وحي سره تعلق ساتي نو زه هم تاسو ته دا ویم دا کوم کتاب هم چې لاس کې نیولی ده ګوره معمولي کتاب نه دی دا وحي ده ګورئ د دې نه منل الله سره اعلان د جنگ اعلان کول دي دا وړې خبرې مه ګڼئ د دین ده تاسو ډېر غټ تاسو په ډېر غټ محاذ باندې ناست یې ګورئ تاسو په ډېرو غټو مورچو کې پراته یې مورچه د علم او دا الله په موږ رحم کړی دی ورب الکعبه الله په موږ باندې رحم کړی دی شکر په مخه د الله وباسئ په دې دومره خلکو کې الله موږ له طاقت را کړی دلته د ناست دلته د بیانولو او څومره دا خبرې خوږې دي نه دي خوږې څومره خوند کوي یو د بلې نه خوږه ده هغه بله د هغه بلې نه خوږه ده او سړی وایي چې الله کمې ورته ووایو دا خوږه ده بهر خلک اوس هم په بازارونو کې ګرځي څوک په سرو زرو سپینو زرو پسې منډې وهي څوک سندرې او ټپې اوري څوک نشې تماشې کوي څوک غیبتونه کوي څوک خوبونه کوي ما ورته دلته ناست یو دا د الله احسان دی په موږ باندې ګورئ او داسې نه چې الله رانه دا نعمت والي الله یې دا نعمت زموږ نه نه اخلي ته سوچ وکړه یو کس لکه موږ سره ناست دی د ننه پورې دلته درس اوري او سبا له دې د جومات په خوا او شا اوړي راوړي خو الله ورته طاقت نه ورکوي چې دننه راشي دا لوی عذاب دی نو د الله شکر دی چې زموږ تعلق یې د دې وحي سره پیدا کړی دی
خذوا ما آتيناكم بقوة واخلی دا کتاب چې موږ تاسو ته درکړی دی په طاقت سره عمل سره واذکروا ما فيه او رایات کوي هغه حکمونه چې په دې کې دي لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو کې تقوا راشي فایده کتاب هسې د نیوو دپاره نه دی عمل دپاره په دې وحي عمل پکار دی عمل هسې مه خوشحالي کې زه تلاوتونه ډېر کوم الله وی عمل وکړه بل دا چې کوم حکمونه پکې دي الله وی رایادې کوي حکمونه به څنګه رایادې جبریل علیه السلام به راځي علماء سره به کښېني نو علما به تاله وخت وباسي چې کوم وخت ستا مناسب وي ته به وخت وباسي او کېدی شي دې کې مال ولګي دې کې به بعض شهوات پرېږدي نو بیا به ته په دې احکامو پوه شي چې تاسو کې تقوا راشي بله فایده تقوا په سړي کې هله راځي چې وحي زده کړي او په وحي باندې عمل وکړي ثم تولیتم من بعد ذلک نو بیا تاسو واوړېدئ وروستو د دې له وزنه الله اکبر څه نافرماني ویره په مخه راوپس کېږي او بیا ځي او راوپس کېږي او یو ځي کې وي موږ کتاب ومنو لوځي وکړو الله وي بیا هم مخ واړو عمل هم پکې نه کوو فلولا فضل الله علیکم ورحمته نو که چېرته نه وی فضل د الله په تاسو او مهرباني د هغه لکنتم من الخاسرین نو وی به تاسو د تاوانیانو نه هل رأیت رحیما کربک د دې خپل رب په شان مهربان رب چې ته لیدلی یعنی ثم تولیتم من بعد ذلك الله وی تاسو واوړېدئ مخ مو واړو خو که چېرته د باندې ما فضل او رحم نه وی کړی تاسو به تاوانیان وی دې باوجود پې الله فضل او رحم کوي من هغه مهربان رب سره رابطه کمزوري کړې ده او په مخلوقاتو پسې منډې وو ځکه خو زموږ ژوند داسې دی ځکه خو هر ځای کې ډګرې خورو ځکه خو دا ژوند لنډ تنګ شوی دی چې یو سړی الله ته واپس شي ښه دا د هغه خلکو حال دی چې څه شی نه دي کړي چې یو سړی الله ته واپس شي او الله سره رابطه مضبوطه کړي څنګه رحم به پرې کوي دوی یې کتاب نه مني او هغه پرې رحم کوي نور رحم څه ته وایي دوی ورسره لوزونه کوي او ماتیږي او هغه پې مهرباني کوي دا رب دی زمونږ وپېژنئ که څوک رب خپل نه پېژني نو وپېژنئ او دا کتاب موږ وایو دې دپاره ولې وایو دا کتاب چې دا خپل رب وپېژني ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت او یقینا تاسو ته معلوم دی هغه کسان چې زیاتې کړی ستاسو نه په ورځ د خالي کې فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين بس وی موږ هغوی ته شئ تاسو شادوګان ذلیلا بله نافرماني ذکر کی الله وی تاسو ته خو معلوم دی حال د هغه کسان دا چا ته وایي کم یهودیانو ته کم چې د رسول الله وسلم په زمانه کې د هغو ته وایي تاسو ته خو د قصه معلومه ده د اصحاب السبت والا دې نه فایده راووته تاریخ یادوي د انسان له فایده ورکوي په تاریخ کې عبرتونه ځکه د الله وي تاسو ته خو دا خبره یاده ده نو خو عبرت یې والی کړ دا یو کیلی و چې دې ته ایله ویلی کېږي ایله او دا د مدین او د تور غر په منځ کې و مدین ښار او تور په منځ کې به دا راتو او دا کیلی د دریاب په غاړه باندې
الله رب العزت امتحان په دوی دا راوستو چې تاسو به د هفتې په ورځ ښکار نه کوئ، میان به نه نیسي. نو دوی هر څه په میانو باندې، نو دوی یو هیله جوړه کړه، جال به یې ور واچو د جمعې په ورځ، بیا به یې راوچت کړو، د اتوار په ورځ وي موږ خو ښکار نه دی کړی، او میان به یې ټول په کې راګیر کړي وو. ځکه رسول الله وسلم وایي د الله د احکامو په مقابله کې داسې هیلې مه جوړوئ څنګه چې به یهودو جوړولي. دی بعض زموږ په دې امت کې هم داسې خلک شته چې هیلې ډېرې جوړې، خبره تو راتو کي تو راتو کي چې هغه حلال ځان دپاره څه ثابت کړي، هغه حرام چې دی ځان دپاره حلال ثابت کړي. په دې ګوره حرام نه حلالېږي. الله پې عذاب دا راوستو چې د هغوی نه یې شادوګان او خنزیران جوړ کړو. مشران یې خنزیران شو، ځوانان یې شادوګان شو، سره د زنانه و، او بیا یو څو ورځې ژوندي و، بیا ټول مړه شو. ناشنا فایده چې دې کې سوچ وکړي، څنګه چې ګناه وي داسې سزا وي، او هغه داسې دوی هیله جوړه کړه دا خبرې ظاهري شکل یو شان کو کوي بل څه، ظاهره کې موږ ښکار نه کوو، دننه ګیادي کوي، د الله نافرماني کوي. الله ته شادوګان ولې جوړ کړو؟ ظاهره کې شادو او داسې شی انسان، څنګه چې د دوی عمل دی هغه شانې سزا، شکل د زناورو او د انسان، ظاهر بدل باطن بدل، ځکه چې د دوی کار هم دقه شان و، ښکاره کې یو څه کول، پټې بل څه کول. فجعلناها نکالا، نو موږ وګرځو دا کیلې عبرتناکه سزا، لما بین یدیها وما خلفها، دا هغه چا دپاره چې مخکې د دې کیلې نه دي او هغه چې وروستو دي، وموعظة للمتقین، او نصیحت دپاره د تقوا والو. د کیلې عبرتناکه سزا وګرځېدې چې خلک ته عبرت وري. چا دپاره؟ لما بین یدیها وما خلفها. لما بین یدیها وما خلفها دې کې مفسرون ډېر اقوال دي، خو واضح هغه دا دی هغه چا دپاره چې مخکې دي، مخکې لما بین یدیها، بین یدی په عربۍ کې معنی خواوشا، نو کم چې په هغه وخت کې کم کیلې خواوشا کې وو د هغوی دپاره عبرت شو. وما خلفها وروستو راتلونکي چې څومره خلک دي د هغوی دپاره عبرت شو. بني اسرائیلو کې چې کم راتلونکي دي چې هغوی ته پته چې زموږ نیکونو داسې نافرماني کړې وه، دا سزا ورته میلاو شوې، او د دې امت د تقوادارو لپاره نصیحت شو. وموعظة للمتقین، نو بله فایده دلته دا یاده کوي، نصیحت سړی اله قبلی چې کله پکې تقوا وي، چې تقوادار وي نصیحت به قبلی. کوم ځای کې دا خبره؟ وموعظة للمتقین،